ملګرو اوس تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې دغه شان د لایو اپشنونه راوستلی شئ چې بیا ترې تاسو د بل چا لایو میچونه هم کتلی شئ او په خپله هم د ټیک ټاک نه لایو تللی شئ. که ستاسو د ټیک ټاک زوړ یا نوی اکاونټ وي خو که د تاسو سره پکې لایو اپشن نه وي یا لایو اپشن پکې تاسو سره نه وي راغلی نو نن درته اسانه طریقه درښیم چې په دغه سره تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې بالکل په اسانۍ سره د لایو اپشنونه راوستلی شئ چې بیا پکې تاسو بل چا د لایو پیک یا میچونه هم کتلی شئ او په خپل هم تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه لایو تللی شئ. اوس تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې د لایو اپشنونه څنګه راولئ دغه لپاره تاسو مکمل ویډیو وګورئ او بلکې دا ویډیو مو خوښه شو د ملګرو سره شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه تاسو درښایم. ملګرو د ټولو نه اول تاسو چې کوم د ټیک ټاک اپ ډاونلوډ کړی هغه تاسو ډیلیټ کړئ ان انسټال به یې کړئ. اوس دغه دپاره به د ټولو نه اول تاسو خپل موبایل کې ګوګل راواړوئ په سرچ کې به اے پي کې پورټي ولیکئ د سپیلینګ ته وګورئ همدغه شانت اے پي کې پورټي به ولیکئ او سرچ به یې کوئ. د اولنۍ سایټ به راواخلئ دا یو په دې به کلیک واخلئ بیا به دلته تاسو ټیک ټاک لایو ولیکئ او د دې ځای نه به یې سرچ کوئ. دا اولنی ارټیکل به راواخلئ دا یو په دې به کلیک واخلئ او بالکل ښکته به راشئ په دې ډاونلوډ اپ به کلیک کوئ. دې ځای نه به دا اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ چې څنګه هم ډاونلوډ کړئ اوپن به یې کړئ. هم تاسو دا ټیک ټاک اپ ډاونلوډ کو اوپن به یې کړئ دلته به تاسو په دې پروفایل اپشن کلیک کوئ که ته ویښ کې چې کوم دی دلته به تاسو سره دا ساین اپ راواخلئ نو تاسو به ښکته په دې لاګین کلیک کوئ دا اپشن دی چې څنګه هم په لاګین کلیک کو دلته به تاسو کنټینیو ویت ګوګل کلیک کوئ. صحیح شو. ستاسو ټیک ټاک آی ډي کوم جیمیل سره وي په هغه جیمیل سره به ډایرکټ دی کې لاګین شئ. دلته یې په فون نمبر سره هم کولی شئ خو په فون نمبر کې اکثر مسلې راځي نو په فون نمبر سره هم تاسو ټرای کولی شئ خو زیاته بهتره خبره چې ده چې تاسو په کنټینیو ویت ګوګل کلیک کوئ په جیمیل سره لاګین شئ چې څنګه هم لاګین شئ تاسو سره به د لایو اپشنونه راشي بیا تاسو هم لایو تللی شئ خو ستاسو 1000 فالوور پوره وي او 18 سال نه عمر به وي او د بل چا لایو تاسو هر ټایم کتلی شئ. کم لایو میچونه چې جاري وي هغه هر څه تاسو بیا د دغه ټیک ټاک نه په اسانۍ سره کتلی شئ. بیا هم تاسو سره څه مسله راځي کمنټ کې ویلی شئ او مزید دغه شان ویډیو کتلو لپاره موږ سره کنیکټېډ اوسئ. ډېره مننه د الله په امان.